بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوم د دې زینون خو محب باندې د دې دوره مینوالو خلکو بیا د ناظم صاحب او د دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو وخت ماښام دی زمونږ څه خوار قسمت دی بانګ را باندې روان دي بیا په نیمه کې پاتې دي شو په دې کیسې دي نیازه خان صاحب د خویندو د عیسي خبره وکړله نو یو بوډا وې مرګ ته نږدې شوی و نوسو ته یې ویل که کاغذ او بالپین راوالی چې دا د خپل دغه ته ووامه چې په پلاني مې دوره پیسې دي په پلاني مې دوره پیسې دي نوسو ټولې لیکلې اورې نو چې هغه ټولې ولیکلې نو نوسو ته یې بیا وي اوس دا هم ولیکه چې د پلاني را باندې دوره پیسې د پلاني را باندې دوره پیسې نوسي یو بل ته وي بابا ګوه چې مزغو کار پرېښه وکړ د نیازه خان خو شعرونه ډېر ښکلي وي خو چې د خویندو د عیسې دا تریخ حقیقت یې بیان کړه نو مې کېدی شي دا په میډیا دا خبرې څوک اوري نو په دې باندې به وایي چې یاره چې د نیازه خان مزغو کار پرېښه وکړ ډېر تریخ حقیقتي وي نو دې اورېده بس شعرونه به تاسو ته ډېر په پښتنه مینه باندې دغه ووامه چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چا چې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال د اندلیب صاحب خبره عادتونه لاره خرابوئ د بیزو چړونو نه به وباسئ سترګې مې په چا چې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه راځي او دغه څو شعرونه نور چې که د خوارانو پکې حال بدل شو نو موږ به یقین وکړو چې کال بدل شو او مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو مننه چې مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو اوس ته مطلب یارانې خلک ستایي فرهاده ستا د عشق مثال بدل شو او دغه څو شعرونه نور چې بلا غمونو کې خوندي وه خو بس ومې کړله او ستا نه بغیر څه زندګي وه خو بس ومې کړله او ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې دانش صاحب چې ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې د وران کنډر څوکیداري وه خو بس ومې کړله او دغه شعر پکې د باچا خانروخ ته چې لکه سنډه ته سرینده وه زما زیار او ستړی لکه سنډه ته سرینده وه زما زیار او ستړی په پښتنو داسې خواري وه خو بس ومې کړله او دغه یو غزل صرف د دې موسم مطابق چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیری ګریوان او ببر سره او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی او دغه څو یا ده بابا صاحب په شرم یې ماړه ولکه شیخه او دغه څو دغه خو دا نظم خو زور شو خو تاسو ما په دې په چا ووایئ چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی
چې ناس وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجهاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد وې او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلي 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاذ مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوندې د مزو دی د استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد وی او صدر صاحب هسې وي په ناوخته کې نور نه ناوخته کې یو انقلابي شانتې غزل به ووامه چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي نظیر احمد نظیر صاحب یو خبره وکړه چې یاره زمانږ دا انقلابي لفظونه وینا غواړي خو بچ مجبوري ده نو هغه ګیله به زه ووامه چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خم مې ووجني او بیا مې خم دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیاري به هم رڼا له راځي مننه چې داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیاري به هم رڼا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپی نه وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي هغه اوس په موټر سایکل روان وم نو په څادر کې مې دا خپله امسا د ځان سره نیولې د پولیسو موبایل دا په سیاره نیولی ودرېږئ دا سره رسېدي مې لکه امسا دی مې وایي که کونټه یې دا ټوپک دی سره مهرباني او جهان